وخت تاسو نه کو چا مو د اختر د جامو ته د بچو نه کو بچی مو جاړي سالور 5 بچی می دي سړی بیمار دي زخمی دي بچی بیماران دي دا چا ډیر تکلیف دی خو بیرای مهرباني چې موږ سره انصاف وکړي شي انصاف انصاف انصاف. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو دا ټیم کې موجود یو پیښور یونیورسيټي کې تاسو به ګورئ زموږ شاته د خلک ولاړ دي یو درد یو غم یو فریاد را جمع کړي دي او فریاد دا دی چې د 12 سال نه نوکری کوي کانټریکټ ملازمین دي او اوس چونکې دوی ته دا وینا شوې ده چې یاره تاسو خپل غم وکئ نو دغه حکومت ته دغه واکدارانو نه دا غوښتنه کوو چې مهرباني وکړي په سوونو خلک دي میوې کوره کوئ میوې خرچه کوئ په دې باندې د دوی روزګار روان دی د دوی د کور چوله پرې روانه ده دا څوکیداران دا مالیان دغسې کلاس 4 ټول ملازمین د دې پیښور یونیورسټۍ دا ټوله ښکلا هم د دې خلکو سره ده افسر خو چې راشي یا په خپله کمره کې کښېني ایسي ته کښېني خو زمونږ د پیښور یونیورسټۍ چې کومه ښکلا ده هغه په دې خلکو باندې ده که دا مالی دا چوکیدار دا اردلي دې کار ونه کړي تاسو یقین وکړئ چې هفته کې به دننه پیښور یونیورسټي په بله اړېدې وي نو دا خلک ولې په عذابېږي دې سره ولې ظلم او زیاتې کېږي آخر ولې عزتمندو موږ سره اوسئ عزتمندو کوم احتجاج چې روان دی پېښور یونیورسټۍ کې هغې کې فیمیل زمونږ موریانې زمونږ خوریانې هم په دې کې شامل دي او دوی هم احتجاج روان کړی دی دوی هم دغه مطالبه کوي چې موږ نه هم کور کې پیسې غوښتلی شي موږ هم بې حیا کېږو پیسې نشته تنخوا نشته اخر موږ څوک وو چا نه چې قرضونه اخیسته هغې راته 2-3 میاشتې راکړه باقي خو موږ له څوک قرض هم نه راکوي ځکه چې موږ ته وایي چې ستاسو نوکري نشته نو موږ دله قرض ولې درکو دا به موږ له څوک راکوي دا پیسې عزتمندو موږ سره اوسئ ګورو یو مور را سره ولاړه چې دا څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم جی 2010 کې زمونږ دلته کې نوکري لګېدلې ده 2010 نه موږ تر دې ټیمه پورې راغله موږ کانټریکټ ملازمین یو موږ په کانټریکټ باندې کار کوو دې دوران کې زمونږ 2-3 پر انټرویو وشولې چې تاسو راشئ او تاسو موږ پرمننټ کوو هغه انټرویو زمونږ وشي هغه انټرویو زمونږ رفع دفع شي د هغې ورڅخه پته ونه لګېږي دې دوران کې زمونږ 15-16 بیسیګان بدل شو یو بیسی راشي هغه ویدار بل کار دی بل راشي هغه ویدار هغه بل کار دی زما کار نه دی لاړ شي خپل دغه وکړي خپل ځان نه پوره کړي او غریب سړی داسې بډاګه پاتې شي رات څلورمه 5مه میاشت چې مونږ کانټریکټ ملازمین ته تنخوا نه میلاویږي تر اوسه پورې دکاندارانو قرض راکولي باقي را باندې دکانداران خپل کاتب باندې چې تاسو تنخوا نشته مونږ د لکم ځای درکو تنور والا قرض دی د کریانې والا قرض دی د سبزی والا قرض دی عمران خان د پاسه داسې ګراني راوستې ده چې مخکې په 10,000 روپۍ کار کېدو اوس په 10,000 روپۍ نه کېږي مونږ دا لسم کال چې روان دلته کې راغلي دو زمونږ تقریبا 15-14,000 روپۍ زموږ تقریبا تنخوا را هغه هم را باندې دی ویسې راغی مونږ وی دا اسلامي سړی راغی د جماعت اسلامي والے ډېر ورته په امید وو ډېر ورته په خوشحاله وو هغه د هغې ټولې راپاسه وښودو دا څلورمه میاشت تنخوا یې منده کړې ده واډر زموږ په هاسټل کې تپوس نه کوي چې دا غریبانان خلک څه کوي یو افسر رانغی اختر په منځ کې تېر شو چې دا غریب سړی څه کوي قرباني په منځ کې راغله چا مو د غوښې تپوس نه کو چا مو د اختر د جامو تپوس د بچو نه کو بچي مو جاړي سالور 5 بچي مې دي سړی بیمار دي زخمی دي بچي بیماران دي دا چا ډېر تکلیف دی عمران خان راغی هغه ته په امید چې عمران خان په زموږ پوښتنه وکړي دا ویسیګان راځي او ځانونه پوره کړي د غریب سړي هېڅ پوښتنه نشته ما افسران دي په لکونو روپو تنخوا اخلي خزانه پې نه نیمګړې کېږي خو چې غریب سړي له مخامخ شي په ده باندې خزانه نیمګړې په یونیورسټۍ باندې بوج دی کارونه را باندې کوي شپې هم ډیپټي کوو دروازې هم ډیپټي کوو سټوډنټ ساتو د واردن خدمت کوو که څوک راشي د هغې خدمت په هاسټل کې دننه کوو نور زمونږ دا حال دی دا څلورمه 5 میاشته تنخوا درک نه لګي د 1 روپۍ درک مو نه لګي را سره ماشومان راته ژاړي موږ چېرته لاړ شو او زمونږ نور خویندې هغې هم دغه شانتې اریانې غریبانانې ناستې دي په کورونو کې په هاسټلو ته راشي بل ځایونو نه راځي د کرایې نو درک ورسره نه لګي غریبانانې خپلې کرایې باندې اریانې دغه شانتې ناستې نه واړه نه تپوس کړي چې خاله ته راځي ډیپټۍ له ته راکاږي د کوم ځای نه کوي نه زمونږ یو بل مشر تپوس کړي نه بل مشر راغی خو بس د ښځو احتسال شروع زموږ په معاشره کې په هر لحاظ باندې پالو بنګلو ته مجبوره کړي چې پالو بنګلو کې کارونه وکړو زمونږ بس لارې همدا افسران راځي او غریب سړی په دهشتګردۍ مجبوري بیا وي پلان کې دهشتګرد دی او پلان کې دار چې ستا نه بچي غواړي ستا نه خېټه غواړي ته به څه کوې
یا بیا به ځان سره سکه یا به بل سره سکه نو مهرباني دی وکړي د افسران عمران خان ته هم زما دا درخواست دی وي چې دا جماعت اسلامي والا دی د اسلام دعوی چې کېده ته هم زموږ دا درخواست دی چې مهرباني وکړه د غریبانو خلکو باندې رحم وکړه د دې تور سرو په لاس باندې کم سے کم د دې په سر باندې ته لاس کېده یو سړی خو هر څه زه به څه وکړم زه چېرته لاړه شم سړی خو مزدوري هم ځان له کولی شي بل څه هم کولی شي دا هم غریبانان دي خو لکه د دې په لحاظ مونږ تور سر یو افسر زما په سر لاس نه ږدي مشر زما په سر لاس نه زه به څه کومه ختم بدلته د انصاف هیڅ نشته دی د مور دا اوښکې به تاسو وینئ نشته دلته انصاف نشته زما دا مور جاړي دا بله مور مې هم ورسره ده دا هم جاړي مورې ته ولې جاړي زما یو زوی د زړه بیمار دی خاوند مې د ګردو بیمار دی کور کې مې ماشومان دي د روزګار مې څوک شته دی نه او دومره لرې نه پیدل زم راځم زمونږ هم څه حل کول غواړي که نه غواړي مونږ څه وکړو سهار زم راځم مازدیګر ځم ډیوټي ده وارډن کره کار کوه هاسټل کې کار کوه سټوډنټ له کار کوه تنخواه نشته درته ملاویږي نه نن ملاویږي تنخواه ګزران څنګه دی بس چې تر کومې چا راکوله اوس څوک سم نه راکوي 2 روټۍ راوړم شپږ ماشومان پې څنګه رئیسار کړم زما د وخت حکمرانه دا خلک وګوره په سرو سترګو جاړي خپل حق د پاره جاړي تر کومه به آخر دا خلک جاړي زما دا موریانې په سرو سترګو جاړي چې تنخواه نشته او 10-12 کال هم د نوکرۍ شو نوکرۍ نه مو باسي آخر تر کومه به زما داسې موریانې جاړي انصاف به کله ملاویږي خبره ده چې مونږ کومه مطالبه ده او کم دلته راغونډ شوي یو مونږ پېښور یونیورسټۍ کې کامالي که زمونږ سیکورټي ګارډ والا دی که پی ان دی که بیره که مونږ هر یو ملګری دی زمونږ سره ډیر ظلم روان دی او زمونږ سره ډیر زیاتی روان دی زمونږ 10 کاله وشول زمونږ 12 کاله وشول زمونږ سره ظلم روان دی زمونږ سره ناروا روانه ده زمونږ د سترګو نه اوښکې روانې دي څو ځلې راته وویله چې یارې یو ځل یې انټرویو وکړه د ملګرو چې پرمنټ کوم بیا یې انټرویو وکړه بار بار د دروغو وعدې او د دروغو دوکې موږ له راکړې شي موږ دا نه وایو زموږ افسران دي غلطه خبره نه کوو چې یا کنځل په څه کوو یا بغه په څه کوو خو موږ دا وایو چې زموږ سره د انصاف وکړی شي انصاف دی ما ته وایي زه پرون خبر شوم چې په تا باندې کپنې والا راولي ته په ما باندې کپنې والا راولي او هغې له 22,000 او 23,000 روپۍ ورکوې او ما نه په 17,000 روپو کې زما رزق ختم کړی او ته زما رزق ختموي افسوس ډېر ظلم روان دی زمونږ د پېښور یونیورسټۍ سیکورټري چې کومه ډیوټي کوي او کومه قرباني یې دغه یونیورسټۍ له ورکړه قسم په خدای یقین شته که نه چې یو یونیورسټي هم داسې سیکورټي قرباني ولګي زمونږ ورکړه مړه قسم په خدای چې زمونږ نه خو یې آرمي جوړه کړې ده آرمي دغسې ډیوټي وکړئ هلته لاړ شئ دغسې وکړئ خو موږ دوی ته انکار نه یې کړی او نه مو ته انکار کړی دی نو مړه 10 کاله 12 کاله مشول په موږ کې داسې ملګري شته چې داسې غریبانان دي چې بېګانه به یې د وړو درک نه لګېږي داسې ملګري را پکې شته نو سره دا ظلم کوي سره دا زیاتی کوي مهرباني دا وشي چې موږ ته انصاف پیلو شي رینیول خو رینیول دی چې موږ دا پرمنټ شي او چې څونه سیټونه یې دا یې ډک کړه شي موږ دا ورته نه وایو چې ته موږ له 200 سیټونه یې 300 سیټونه یې ته موږ له 500 وکړه نه چې څونه سیټونه یې سره هغه پرمنټ کړه زموږ سیکورټي دونه سیټونه خالي دي چې تقریبا 80 سیټونه یې زموږ اوس هم خالي نو بېناباني دا وشي زموږ دا پرمنټ کړی شي او موږ سره انصاف وکړل شي چې کم سیټونه یې هغه یې ډک کړی شي او چې کم نشته نو په مزه باندې کوي مزه باندې سیټونه راغړي موږ له پرمنټ کوي نو دا خو نه ده په کار چې بس زیاتی او موږ سره روان دی انټرویو وشه انټرویو بیا پته نه لګېږي انټرویو وشي انټرویو بیا پته نه لګېږي وي چې په دې کې کله وایي ځینې خبره ما خوله راشي چې یونیورسټۍ سره فنډ نشته
په خپله خو چې 3 لکه اخلي 4 لکه روپۍ هغې سره فنډ شته او چې د غریبو لمبر نشتي بلډینګونه جوړېږي هغې لپاره پیسې شته او چې زما لمبر راشي او بله ګورنر بند اخوا کړی دوی دا ویلي چې بند او بند دی هغه ګورنر بند اخوا کو چې ګورنر بند اخوا کو نو په کار دی چې موږ څه اوس انصاف وکړی شي که نه موږ یې پرمنډ کړی شو که نه دا سیټونه یې ډک کړي که نه ولې زیاته یې موږ سره کېږي زه دا وایم چې برای مې راباندې دغو افسرانو ته زه عرض کوم زموږ افسران دي خدای دوی خوشحاله کړي موږ دا نه وایو چې کنځل پکې کوو خو برای مې راباندې چې موږ سره انصاف وکړی شي انصاف 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 مندو د کاکا نه خبرې اورو چې دی ګزران څنګه دی کله چې یونیورسټۍ ته نوکرۍ له راغلي و هغه ټایم یې دا ږیره چې دا هغه توره وه اوس سپینه ده اوس ورته دا ویلې کېږي چې ته خپل غم کوه نو ګورو چې دوی څه مطالبه لري السلام علیکم وعلیکم السلام څه غوښتنه لري کاکا بس موږ دا غوښتنه لرو چې نو اوس موږ دا اپیل کوو چې زموږ تنخوا هم تر اوسه پورې دا 2.5 میاشتې وشوې چې بند انصاف نشته دی هسې ګپ روان دی دا ملازمین چې فارغېږي نور به راځي چې نور راځي هغې سره بیا نور اخراجات زیاتېږي ولې دې کار نه کوي مسله څه ده که د یو کس مسله وي هغه دې فارغ کړی شي که کار نه کوي هغه دې هم ورته وویلی شي 12 سال په یو کس باندې کار وکړو هغې نه بعد فارغ کا دا څنګه ریاست مدینه شوه دا څنګه انصاف شو دا د کوم ځای انصاف شو داسې انصاف خو هم نه دی لیدلی دې نه خو دې نه مخکې هغه ملک خو زوړ پاکستان زمونږ خو دا نوی مړو په کار نه دی که داسې حالات دي پکې د سر هم نه دی په کار موږ له زوړ پاکستان خو چې نوي پاکستان کې زما دوره نونه بېروزګاره کېږي او دونه پکې فارغه ګرځي او د دې خاندان ذلیله کېږي دوی بل ته لاس نیسي پښتنو کری کې نو داسې نوی پاکستان زما نه دی په کار مال او مغه زوړ پاکستان په کار دی او مغه زاړه خلک راله په کار دي نه مې دی په کار دا نوی حکمران نه مې دی په کار دا نوی پاکستان یو شیز مې مهون نه دی په کار زما دې ته انصاف په کار دی دې خلکو له انصاف په کار دی راشه یو دې سره کښېني دې له انصاف ورکوي